د طالبانو نوی امر ښځینه خبریالانې دې پر تلویزیون مخونه پټ کړي. په سلامونو ما هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو شمېر کورنیو تصویري رسنیو ته امر کړی چې ټولې ښځینه ویندویانې یا هغه ښځینه کارکوونکې چې د تلویزیون پر پرده راڅرګندیږي له دې وروسته باید خپل مخونه پټ کړي. د طلوع نیوز په ګډون یو شمېر نور افغان رسنیو تایید کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت فرمان دوی ته ورسېدلی دی. طلوع نیوز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یاد وزارت ورته ویلي دي چې دا پریکړه نه بدلیدونکې ده او هیڅ ډول بحث په پرې نه کیږي. له دې سره شمشاد تلویزیون هم پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو امر بالمعروف او اطلاعات او کلتور وزارتونو ورته سپارښتنه کړې چې تر دې وروسته د ښځینه ویندویانې ښکاره مخ پر تلویزیون نه راښکاره کیږي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.